سلامونه دوستانو، نن مو په استرالیا کې د آلبالو د یو باغ ته وړم چې د وطن مینه پرې ماتېږي. د ناروغۍ رخصت وروستۍ ورځ مې ده. ما ویل دا ورځ به تاسو سره په ګډه تېره کړم. د دوبي ګرمه ښایسته ورځ او تازه میوه، له دې پورته انسان لپاره بل څه نشته. د ویکتوریا په ایالت کې زیات داسې باغونه شته چې تاسو خپله پکې ګرځېدلی شئ او د میوو نه یې خوند اخیستی شئ. حتی د ښایسته ګلونو باغونه هم شته چې خلک یې لیدو ته د لرې لرو ځایونو نه راځي. نن چې کوم باغ ته موږ روان یو، د دې نوم CherryHill دی. دا د مېلبورن له ښار څخه 1 ساعت او 15 دقیقې لرې موقعیت لري. په لاره کې ډېرې ښایسته منظرې دي او نن دومره بیروبار هم نشته ځکه هوا ډېره ګرمه ده. په لاره کې وخت ته ورسېدو. دا نو هغه ځای دی چې باید ټکټونه واخلو. دلته په لوحه کې هغه شی نه نښه کړي چې منع شوي دي، لکه اور لګول، د کورنیو حیواناتو راوستل او د نشه یي توکو استعمال. که ځان سره آلبالو وړئ 1 کیلو په $12 کېږي. وبښئ، د ننوتلو ټکټ قیمت څومره دی؟ د یو نفر د داخلېدو ټکټ $20 دی. سمه ده، کولی شئ 2 ټکټه راکړئ؟ حتما، ولې نه؟ دا سطلونه یې راکړل چې د کور دپاره پکې آلبالو ټول کړو. دې کې 15 کیلو پورې ځایږي. 1 کیلو په $12 کېږي. نسبت د بازار قیمت ته دلته ارزانه دي. په سوپر مارکیټ کې 600 ګرامه په $14.90 کېږي چې 1 کیلو یې څه د پاسه $40 راځي. بله ګټه یې دا ده چې دلته په خپله خوښه یې هره دانه راشکوي. دلته د باغ مسؤلین معلومات ورکوي چې څه ډول باید میوه وشکوو تر څو ونو ته زیان ونه رسیږي. But don't go too crazy because cherries are a natural laxative. So the toilets are just up there if you need. Yes. د افغانستان باغداران هم کولی شي داسې یو سیستم برابر کړي، هم به د کورنیو لپاره یو سیاحت برابر شي او له بله پلوه به باغدارانو ته ښه عایداتي منبع وي. اوس خبر نه یم، خو یو څو کاله مخکې زه پغمان ته تللی وم. باغدارانو ورته سیستم لرلو. یوه ونه به یې په کرا ورکوله، فقط پکې یوه ستونزه وه چې خلک به ونو ته ختل او ونو ته به یې زیان رسولو. خو دلته مسؤلین ډېر متوجه دي چې څوک ونو ته زیان ونه رسوي. آلبالو مختلف ډولونه لري. هغه چا چې زراعت ویلی وي زما نه پرې ښه پوهېږي. په لسګونو ټنه آلبالو هر کال د همدغې باغونو نه په استرالیا کې بازار ته وړاندې کېږي. د صحي پلوه آلبالو ډېرې ګټې لري. اول خو دا چې انټي اکسیډانټس لري چې د بدن دفاعي سیستم قوي کوي. نو که د مریض پوښتنې ته ځئ، آلبالو بهتره میوه ده چې ورته یې ویسئ. د خوب کولو کیفیت لوړوي ځکه میلاټونین لري. هغه کسان چې نارامه خوب لري ورته ګټور دي. د زړه او وینې ناروغۍ لپاره هم ګټور دي ځکه آلبالو ښه منبع د پوټاشیم ده. بله دا هغه کسان چې غواړي وزن یې کنټرول شي، په یوازې دې چې بازاري چپس یا چاکلیټ خوري، بهتره ده چې آلبالو وخوري ځکه کمه کالوري او زیاتې اوبه لري. همدارنګه د آلبالو انټي اکسیډنټونه د جلد شفافوالي لپاره ډېر مفید دي. دلته فقط 2 مشکله دي. یو دا چې هوا ډېره ګرمه ده او بل ډېر زیات مچان دي. خبرې مې ډېرې وکړې، باید لږې اوبه وڅښم. Hi. How are you? Good, yourself? Very good. Do you want to... یوه خبره چې د یاده مې ونه وځي، کوم مریضان چې د شکر او د ګردو ناروغۍ لري باید په خوړلو کې ډېر احتیاط وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه آلبالو خپله ډېره طبیعي خوږه او پوټاشیم لري. زما په نظر زمونږ هم دومره بس دی. د وتلو په لاره کې هم خپل تولیدات ایښي دي، یعنې په تلو تلو کې د دوی تولیدات واخلئ. دا و زمونږ نننی ولاګ. تر بیا ښې چارې.